بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د 1401 کال د فورمونو حل ته. هیلې ده چې جوړ او روغ اوسئ. ګران زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په دې چینل کې ټول درسونه درسره وګورئ، هم په پښتو ژبه هم په دري ژبه، او ټول ساینسي مضامین او ریاضیات. په چینل به کلیک وکړئ، لاړ به شئ پلی لیستو ته، پلی لیستونه به درته راشي. هر پلی لیست هم چې خوښیږي د لومړي سره یې درسره وګورئ، انشاءالله حتما درته ګټور تمامیږي. او کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دا ویډیوګانې کله درته رسیږي نورو ملګرو ته یې هم ورسوئ، تر څو په دې صدقې جاریه کې ټول سره شریک راشو. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د 1401 کال د کانکور فورمونه کاروو. د کانکور فورمونه سوالونه د طبقه بندي په ډول باندې کارول، او موږ او تاسو رسیدلی یو د ماتریکس برخې ته. ماتریکس برخه کاروو. د ماتریکس سوالونه ګران زده کوونکو په کانکور کې ډیر زیات راځي، نو دې لپاره غواړو چې په څو برخو کې دا کار کوو. لومړی پارت به یې اوس له خیره شروع کړو. لومړی پارت اول پارت، او زموږ عمومي درسونه چې دي اتم لوست ته رسیدلی دي، یعنې موږ لیکو اتم لوست. هیله ده چې ټول درسونه مو د اول سره درسره لیدلی وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. ګران زده کوونکو، زه خپل سوالونه شروع کوو. لومړی سوال چې د ماتریکس په برخه کې د 1401 کال په کانکور کې راغلی ده، هغه دغسې ده. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو ته یو ماتریکس راکړی چې هغه ماتریکس نوم ده بي مساوي کیږي، لیکلی دي بي آی او جې 2 په 3 کې، او لیکلی دي چې مساوي ده او 2 په 3 کې. او موږ او تاسو نه د بي ماتریکس غوښتی چې بي ماتریکس کوم یو ده، یعنې په دې دلته موږ ته راغلی دی چې یو ماتریکس ده 2 په 3 کې ده، او هغه ماتریکس داسې جوړ شوی ده چې د هغې جای په 2 کې ضرب شوی. تاسو به اول دا ماتریکس ولیکئ چې دا 2 په 3 کې ماتریکس سره رقم رسمیږي، نو ولیکئ چې ماتریکس ده بي مساوي کیږي 2 په 3 کې ده، یعنې دا په دې معنی 2 سطره او 3 ستونه لري. نو لیکو چې A1 A2 A3 او بل چې ده A2 A2 او A2 داسې دا د 2 سطره دي او 3 ستونه لري. 3 ستونه ده 2 په 3 کې شو. دې کې دویم عدد چې موږ لیکلی ده، مثلا یو دا دویم عدد چې ده دا عبارت ده د چیش څخه، دا جې عبارت ده، دغه 2 جې ده، دغه 3 جې ده، دلته هم دا یو جې ده، 2 جې ده او 3 هم جې ده. موږ ته ویلي چې په دې ماتریکس کې تاسو څه وکئ، همدغه جې په 2 کې ضرب کړئ او وی لیکئ. نو موږ دلته دا ضرب یو په 2 کې لیکو چې 2 په 2 کې لیکو 4 2 په 3 کې لیکو 6 او لاندې هم لیکو چې 1 په 2 کې 2 په 2 کې 4 او 2 په 3 کې لیکو 6. زموږ ماتریکس 2 په 3 کې او 2 جې جوړ شو، یعنې دغه د ماتریکس موږ ولیکه او په 4 ځوابه کې همدغه ماتریکس موږ تاسو پیدا کوو او ځواب یې چی کوو، حلقه کوو. صحیح شو؟ دا سوال حل شو. زه ګران زده کوونکو دویم سوال چې راغلی، دویم سوال حلوو. دویم سوال ګران زده کوونکو راغلی داسې چې بي مساوي کیږي ماتریکس ده چې بي آی او جې ده 2 په 3 کې، او موږ او تاسو ته ویلي دي چې دلته 2 آی ده. ګران زده کوونکو 2 آی او 2 په 3 کې ده. تاسو دا دفعه په دې ماتریکس کې د خپل ماتریکس پیدا کړئ په دې شرط چې 2 آی شوی. هغه ماتریکس چې موږ ولیکم هغه 2 جې شوی او دلته 2 آی ده. اوس په اول بي ماتریکس ولیکو چې مساوي کیږي A1 A2 A3 A2 A2 صحیح ده. دا هم چې ولیکو، اوس به د دې آی په ټول یعنې اول عدد به یې ټول په 2 کې ضرب کړو. نو بي مساوي کیږي 1 په 2 کې 2 1 په 2 کې 2 1 په 2 کې 2، ولې چې د ټولو آی یو ده، لاندې د ټولو آی 2 ده، نو 2 2 4 2 2 4 2 2 4. موږ ماتریکس 2 په 3 کې ده او 2 آی شوی ده. دا ماتریکس موږ ته سوال کې راغلی او موږ او تاسو دا څه که دا حل که، دا یې دغسې حل ده. 4 ځوابه کې به یې حلقه کوي. زو ګران زده کوونکو دریم سوال ته دریم سوال حلوو. دریم سوال راغلی ده، وایي چې A ماتریکس ده A آی او جې ده، او ماتریکس چې ده 2 په 2 کې ده 2 په 2 کې ده، او دا ماتریکس چې ده 2 آی منفي جې شوی ده 2 په 2 کې ده، او موږ او تاسو نه د A ماتریکس یې غوښتی ده.
یعنی ګران زده کوونکو د ماتریکس کې موږ ته تاسو ویل شوي دي چې ماتریکس باید 2 په 2 کې وي او آی په 2 کې ضرب کې به منفي جې کې. نو اول به ماتریکس جوړوئ. د ای ماتریکس چې 2 په 2 کې وي هغه به جوړ کړئ. وبلیکئ ای یو یو ای یو 2 ای 2 یو ای 2 2. دا ماتریکس موږ جوړ کړو. اوس به آی په 2 کې ضربوي او جې به ورنه تفریقوي. نو دا آی ده، دلته هم آی، دا یو دلته آی 2 ده او دلته دا آی 2 ده. نو ضرب کوي او تفریق کوي. نو ای مساوي کېږي 1 په 2 کې 2 2 نه چې 1 لړ شي 1 1 په 2 کې 2 2 نه چې 2 لړ شي 0 2 په 2 کې 4 4 نه چې 1 لړ شي 3 او 2 په 2 کې 4 4 نه چې 2 لړ شي 2. زموږ ماتریکس 2 په 2 کې چې شرط یې مندغه و چې باید ماتریکس شوي 2 آی منفي جې شوی وي پیدا شو. موږ دا ماتریکس خپل جوړ کړ. زو ګران زده کوونکو څلورم سوال ته څلورم سوال حلوو. څلورم سوال ګران زده کوونکو راغلی داسې وایي چې یو ماتریکس ده د ای ماتریکس او دا چې ده ای آیو جې ده او موږ ته ویلي چې 4 په 4 کې ده 4 په 4 کې ده. دلته ویلي دي چې 3 آی منفي 15 جې 3 آی منفي 15 جې چې 4 په 4 کې ده راغلی ده. چې ویلي دي د اصلي قطر د عناصرو مجموعه اصلي قطر د عناصرو مجموعه یعنی ټول عناصر چې اصلي قطر کې کوم راغلي دي هغه عناصر پیدا کړي او بیا یې جمع کړي. اول دا 4 په 4 کې ماتریکس چې تاسو لیکئ 4 په 4 ماتریکس تاسو لیکئ د دې ماتریکس اصلي قطر کوم یو ده تاسو دا جوړوئ. د دې اصلي قطر داسې راځي چې یعنی ای یو یو ای 2 2 ای 3 3 ای 4 4 دا د دې د اصلي قطر عناصر دي. د اصلي قطر د عناصر صحیح ده. د اصلي قطر عناصر اوس په همدغه شرط به تطبیقوي. یعنې آی به په 3 کې ضربوي او جې به 5 کې ضربوي بیا به یې تفریقوي. نو تاسو به دلته آی په دلته دا په 3 کې ضرب کړئ او په 3 کې 3 کېږي صحیح ده 3 کېږي او 5 کې چې 5 کې یو ضرب کړئ منفي 15 کېږي صحیح ده. او 5 کې ضرب کړئ ویلي دي منفي کوي او بیا یې ضرب کړئ 15 15 چې پکې ضرب کېږي منفي 2 یعنې اول عدد د منفي 2. دلته چې دې دوو کې تاسو 3 ضرب کړئ 3 په 2 کې شپږ منفي او دې کې 15 ضرب کړئ لس کېږي. نو ځواب یې راځي منفي 4 صحیح ده. ولته به 3 کې 3 ضرب کړئ منفي 9 به شي منفي او د بل 3 کې به 15 ضرب کړئ 15 3 15 کېږي. نو دلته به ځواب راوځي منفي شپږ صحیح ده. دلته به 4 کې 3 ضرب کړئ 12 به شي منفي دی بل کې تاسو 15 ضرب کړئ نو 20 به شي ځواب به راوځي منفي 8. و دغه عددونه 20 راغلي دا د اصلي قطر عناصر دي همدغه به ټول یو بل سره جمع کړئ چې موږ تاسو دلته وایو چې د علامو څخه یوه علامه نیسو ټول عددونه جمع کړئ 2 او 4 شپږ شپږ او شپږ 12 12 او 8 20 یعنې منفي 20 د دې سوال څه شو ځواب شو. د اصلي قطر د عناصرو مجموعې منفي 20 راووته. زه ګران زده کوونکو بل سوال حلوو یعنی 5م سوال حلوو د ماتریکس په برخه کې چې په 1400 کال کې کانکور کې سوالونه راغلي. بل سوال داسې ده چې د ای ماتریکس یې راکړی ده ویلي دي چې ای ماتریکس ده د هغې عناصر چې مثلا داسې دي چې ای آیو جې ده او دا 3 په 3 کې ده او دې کې چې دا 3 آی منفي 15 جې مخکې سوال غوندې ده 3 په 3 کې. بیا هم د اصلي قطر د عناصرو مجموعه غوښتئ. د عناصرو چې غوښتئ مجموعه غوښتئ یعنې تاسو د دې اصلي عناصر د قطر اصلي عناصر ټولو مجموعه راته پیدا کړئ. تاسو به اول شی کوئ د دې عناصرو پیدا کړئ. اول کوم یو عناصر د دې اصلي دي مخکې مو لیکل ای یو یو ده ای 2 2 ده ای 3 3 ده صحیح ده. اوس به څه کوئ په آی کې به 3 ضرب کړئ 3 به شي منفي به کوئ په جې کې به 15 ضرب کړئ 15 ځواب شو منفي 2. دې بل کې 3 ضرب کړئ 3 په 2 کې شپږ منفي 2 5 کې لس ځواب به منفي 4 شي او دې بل کې 3 3 9 شي منفي دا 15 په 3 کې 15 دا به منفي شپږ شي. دا د دې اصلي عناصرو قطر عناصر شول ټول به جمع کړئ چې ځواب راوځي منفي منفي نه یو منفي 2 او 4 شپږ شپږ او شپږ 12 یعنې منفي 12 زموږ د سوال ځواب دی صحیح ده چې په چاروابه کې پیدا کوو حلقه کوو. بل سوال د ګران زده کوونکو موږ ته راکړل شوی ده هغه شپږم سوال ده. شپږم سوال وایي چې بی مساوي کېږي ای او بی
صحیح ده. د دې ماتریکس مرتبه ووایي. مرتبه دا ماتریکس راغلی او د دې مرتبه یې موږ نه غوښتې ده. شپږم سوال کې د یو ماتریکس مرتبه چې کله موږ ته یو ماتریکس راکول کېږي لکه A د دې مرتبه M په N کې وي داسې ویل کېږي چې M دلته د سطر شمیر لیکل کېږي او N کې د ستون شمیر لیکل کېږي. نو دا ماتریکس هم چې موږ ته راکول شوی یو ستون لري او دوه سطر لري. نو اول سطر لیکل کېږي 2 په یو کې داسې لیکل کېږي. د دې ماتریکس درجه چې ده 2 په یو کې ده او په څلور ځوابه کې پیدا کوو حلقه کوي. بل سوال ګران زده کوونکو اووم سوال موږ حلوو. اووم سوال چې راغلی ده ویلی دي چې کوم ماتریکس صفري ده. لیکو کوم ماتریکس صفري دی. ماتریکسونه لیکلي ګران زده کوونکو 0 0 0 5. بل ځواب یې داسې لیکلی ده چې 0 0 0 0 0 0. بل ماتریکس لیکلی ده چې 1 2 0 0 0 0. صحیح ده. او بیا یې لیکلي دي چې ټول سم دي. ټول صحیح ده. اول خو باید تاسو د صفري ماتریکس په تعریف باندې پوه شئ چې صفري ماتریکس دی کوم ماتریکس. صفري ماتریکس ګران زده کوونکو کوم ماتریکس ته ویل کېږي؟ صفري ماتریکس هغه ماتریکس ته ویل کېږي چې د هغې ټول عناصر صفري یعنې یو دانه عنصر عدد نه وي د اول نه تر اخره پورې ټول عناصر یې څه وي؟ ټول عناصر یې صفر وي. نو موږ او تاسو دلته څه وایو چې د اول ماتریکس دلته ګورئ یو عنصر یې 15 ده نو دا صفر نه ده. صحیح ده. دویم عناصر ماتریکس چې د ټول عناصر صفر دي همدغه ماتریکس صفري ده. دریم ماتریکس ته ګورئ چې دوه عنصره پکې چې دي عددونه دي نو دا هم صفري نه شو. نو هماغه زموږ او تاسو ځواب چې ده هماغه دویم ځواب چې دی چې ټول عناصر چې دي صفر دي. صحیح ده. زه ګران زده کوونکو بل سوال ته یعنې اتم سوال کارو. اتم سوال کارو. اتم سوال ګران زده کوونکو ویل شوي دی چې کوم ماتریکس سطري دی. لیکلی دی کوم ماتریکس سطري دی. صحیح ده. دی. کوم ماتریکس سطري دی؟ لومړی ځواب یې لیکلی 0 5. دویم ځواب یې لیکلی 4 3. بل ځواب یې لیکلی 2 او -2 0 3. بل یې لیکلی دی چې 1 0 0 1 داسې. څلور ځوابه دي تاسو به یو حلقه کوئ. سطري ماتریکس ګران زده کوونکو کوم ماتریکس ته ویل کېږي؟ هغه ماتریکس ته ویل کېږي چې فقط یو سطر ولري. ستون چې څومره وي مشکل نه ده خو سطر یې باید څو دانې وي؟ سطر یې باید یو دانې وي. تاسو دلته چې د دې دو مرتبه برابره کړئ د دې ماتریکسونو. دا ماتریکس 2 سطره لري نو 2 په یو کې ده یعنې یو ستون لري. دا ماتریکس یو سطر 2 ستونه لري نو څو لیکو؟ یو په 2 کې. دا ماتریکس 2 سطره 2 ستونه لري نو 2 په 2 کې لیکو. بل هم 2 په 2 کې ده 2 سطره 2 ستونه لري 2 په 2 کې. نو دلته هغه ماتریکس پیدا کوو چې یو دانه سطر لري. هغه ماتریکس دغه ماتریکس یو سطر لري فقط دې ته سطري ماتریکس ویل کېږي. نو زموږ دویم ځواب سم ده. دویم ځواب ورته حلقه کوو او وایو چې همدا ماتریکس سطري ماتریکس ده. صحیح ده. بل سوال ګران زده کوونکو نهم سوال ده. نهم سوال یې موږ ته ویلي دي ګران زده کوونکو چې A یو ماتریکس ده. لیکو چې A چې ده لیکلي دي چې 0 5 او موږ نه د دې نوعیت یې غوښتی ده چې د دې نوعیت څه شی ده یعنې څه ډول ماتریکس ده. تاسو ګورئ ګران زده کوونکو چې دا ماتریکس 2 سطره لري او یو ستون لري. یو دانه ستون یعنې 2 په یو کې ده. کله چې د یو ماتریکس سطرونه یو دانه وي نو هغې ته سطري ماتریکس وایي. کله چې ستونونه یو دانه وي هغې ته ستوني ماتریکس وایي. او دې ماتریکس کې د دې ستونونه یو دانه نو د دې ځواب څه شو؟ ستوني ماتریکس ده. په څلور ځوابه کې به ورته ستوني ماتریکس څه کوي؟ حلقه کوي. صحیح ده. لسم سوال چې دا راغلی ده ګران زده کوونکو لسم سوال داسې ده چې ویلي دي چې B یو ماتریکس ده موږ ته یې راکړی ده ویلي 0 1 1 او 0 دا څه ډول ماتریکس ده؟ نو دا چې اول مرتبه یې معلومه کړئ 2 په 2 کې ده 2 سطره 2 ستونه لري. دې ته مربعي ماتریکس وایي. دې ته څه وایي؟ مربعي. یعنې موږ دا ځواب ورته حلقه کوو مربعي. بعضې ملګري دې ته دا غلطوي او ورته وایي دا واحد ده. واحد دا نه ده. واحد هغې ته وایي چې هغې کې اصلي قطر یو وي او نور عناصر چې وي صفر وي یعنې داسې یو شکل ولري چې 1 0 0 1 داسې یعنې اصلي عناصر چې وي اصلي عناصر یو وي او نور عناصر بغیر د هغې نه هغه صفر وي. اصلي قطر عناصر یو وي. نو دلته خو اصلي عناصر چې دي هغه یو نه ده صفرونه دي نو دا واحد نه ده. نو دې ته موږ څه وایو؟ د دې ځواب چې د ګران زده کوونکو مربعي ده. یعنې دا ځواب مربعي راوته. زه ګران زده کوونکو 11 سوال خپل کاروو.
چې په ماتریکس کې راغلی ده په 1401 کال کې. هغه داسې راغلی ګران زده کوونکو چې ویل شوي دي چې یو ماتریکس ده A او دا ماتریکس چې ده A I او J ده 15 په یو کې موږ او تاسو ته ویلي دي چې I منفي J کوي او 15 په یو کې ولیکئ داسې صحیح ده. اول به تاسو دا ماتریکس پیدا کړئ چې دا ماتریکس څو ده 15 سطره لري او یو دانه ستون لري صحیح ده. نو دا به ولیکئ A یو یو A دوه یو A درې یو A څلور یو A پنځه یو د عناصر شو داسې به ورته ولیکئ زموږ او تاسو ماتریکس به جوړ شي صحیح ده. اوس یې چې ویلې I د J نه تفریق کوئ نو دلته به تفریق کړئ نو یو نه چې یو لاړ شي صفر د دوو نه چې یو لاړ شي یو د دریو نه چې یو لاړ شي دوه د څلور نه چې یو لاړ شي درې او د پنځو نه چې یو لاړ شي څلور. نو زموږ ځواب دغه ماتریکس راووته صحیح ده. دا زموږ ځواب شو صفر یو دوه درې او دا ماتریکس سره ماتریکس ده دا یو ستوني ماتریکس ده ولې چې د دې ستون یو ده صحیح شو. دا ګران زده کوونکو د ماتریکس په اړه لومړی ویډیو چې په 1401 کال کې سوالونه راغلي وو هیله ده چې اوس هم زده کړې وي. نور درسونه به یې له خیره په بله ویډیو کې مخته ویسو. ښه وخت ولرئ.